سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر خوشحاله یي. د خوړو څښو د روزې تر څنګ به مو له بدګړو هم روژه نیولې وي. د ښېګړو پلویان به وي، له یو بل سره به مینه کوئ او له ژونده به زښته ډېر خوند اخلئ. نن له ښاغلي همایون هیواد صاحب سره په غونډو کې د ویندویۍ د هنر په اړه خبرې کوو چې څه باید وشي چې غونډه د خلکو د هرکلي وړ وګرځي، خلک پکې ویده نه سي او له غونډې نه خوند واخلي. نو هیواد صاحب په خپله ښه ویندوی هم دی، ښه شاعر هم دی، لیکوال هم دی او په راډیو کې هم ویندوی دی. د هیواد صاحب نه به زه لومړنۍ پوښتنه دا وکړم چې یو ویندوی یا یو ویاند په غونډه کې څه باید وکړي چې غونډه د خلکو د هرکلي وړ وګرځي او راښکون ولري او په کوم میلمه چې دی راغواړي په کوم انداز باندې راوغواړي چې د خلکو تلوسه زیاته سي هغه میلمه لپاره او ښه غوږ ورته ونیسي. ډېره مننه سهار صاحب، تاسو ته او ټولو لیدونکو ته سلام. زه فکر کوم ډېرې زیاتې خبرې دي چې یو غونډه له هغې سره یعنې ښه کېدلی شي. په دې کې د ویان ډېر زیات رول وي. اصل کې ویان باید داسې یو څوک وي چې په غونډه حاکمیت ولري، نه دا چې غونډه په د حاکمیت ولري. یعنې داسې یو څوک وي چې له دې خبر نه وي چې څوک راغلي دي. مثال که مشاعره کېږي نو کوم ښه شاعر دی، کوم میلمه دی، دغه مسایل دي. یعنې ګډونوال باید وپېژني. بلکل دا باید وپېژني. یعنې له پیله دا غونډه باید په داسې ډول وي چې هغه خلک ته له ځان سره راواخلي. یعنې ته مجبور نشي خلکو ته ووایې چې هیله کوم خبرې مه کوئ یا دا غونډه بې نظمه او ګډوډه شي. ستا له وینا پرته باید هغه ښه غوږ غونډه یعنې خلک باید تا ته ځیر وي. زه یعنې زما خپله تجربه هم دغه ده چې هر ویان چې له یو تیاري سره غونډې ته ځي که نه، هغه کولی شي ډېره ښه غونډه مخکې یوسي. مثال د خبرې زه خپله ومه، ما د افغان ادبي بهیر ویاندوی کوله. نو ما یو هفته به که نه مطالعه هم کوله. زه پوهېدم چې مثال بهیر ته څوک راځي. تیاری دی نو مثال که سهار صاحب راځي، د ده خپل کوم داسې شعر دی یا ضرور نه ده چې همیشه شعر وایي، یوه جالبه خبره که وکړي. یعنې هغه شیبه یو څه پېښېږي، ته باید دومره یعنې هغه فی البدیهه فکر ولرې چې هغه شیبه یوه خبره وکړي چې غونډه در سره جالبه وي که نه. نو دا ځینې کسان دي ډېر بې ربطه شعرونه وایي، اوږده شعرونه وایي. یعنې داسې غونډه داسې کي که نه چې څوک خوند نه ترې اخلي که نه، ګډونوالو باندې غموي. بلکل. او حتی یعنې دوی چې کله ویندوی کوي هغه کلمې لاسمې نه ادا کوي. یعنې داسې ویان په توګه هلته نه وي ولاړ چې دی ډېر بامسؤلیته له غونډې سره چلند وکړي. نو خبره همدا ده که څوک غواړي ویندوی وکړي، اول باید دا ده چې خصوصا د ویاندویان یا مثال ریپورټ لیکونکي یا ځینې نور کسان چې غونډې تنظیموي، د دوی رول ډېر زیات وي په غونډه کې چې څوک راغواړي غونډو ته لومړی دا مثال څوک خبرې کوي، څوک شعر وایي یا څوک هغه مخاطبین چې حتی د هغه مهم دي. اوس موږ ډېر کله په مشاعرو کې وینو ډېر داسې یا په نورو غونډو کې ګستاخانه چلند کېږي. ما ځینو ځایو کې لیدلي دي چې شپېلاق وهي یا مثال هغه څوک چې غږېږي هغه ته وایي بس که که نه. نو دغسې خلک هم که نه باید په نظر کې ونیول شي چې یعنې دغه حالت هم باید رامنځته نه شي داسې یو. بلکل که نه. یعنې ولې باید زموږ غونډې دغسې بې نامنظمه وي یا دغسې بې خونده وي یا هغه څوک ورته راوغواړو چې هغه د دې په ځای چې غونډه ګټوره وي، ښه وي، هغه یو ګډه وډه نامنظمه غونډه وي. موږ ډېر کله دې ته سوچ کوو چې مثال زموږ غونډې ته 1000 کسان راغلي، 500 کسان راغلي، ټول بیا راغواړو هر چا ته زنګ کوو چې حتی د لویو مشاعرو کې د ښوونځیو ماشومان ورته راغواړي. یعنې کیفیت باندې فکر نه کوو، په دې سوچ نه کېږي که نه. نو دې کې زه چې څومره سوچ کوم خپله ویان ډېر زیات رول لري چې هغه که څوک پوه شي چې دی ما ته ښه شعر راوروي، نوی شعر راوروي، نو بیا هغه ته خلک غوږ کېږي. اوس ډېر ویاندویان دي هغه ډېر تکراري شعرونه، زاړه شعرونه یا ډېر سطحي شعرونه، د موټرو شاته چاته لیکلي یا په مسیجونو کې چې یو بل ته لیکي هغه شی وایي. نو طبعا داسې یو چاته بیا هغه ناز خلک ډېر نه غوږ کېږي، پوهېږي چې یعنې دی ما ته نوی څه نه لري، نو څه ضرور ده چې ورته غوږ شمه. عموما په غونډو کې د ویان لپاره څه کول پکار دي چې دغه د غونډې د ګډونوال ویښ وساتي؟ ډېر کله همدغه پېښه چې کېږي چې غونډه بې خونده کېږي همدې وجې نه کېږي چې یا څوک چاته وایي چې بس که خبرې دې اوږدې شوې یا نور مه وایه او دغه قصه. ویان دغه شی کنټرولولی شي په خپله؟ بلکل. یعنې اصل مقصد دا ده چې ته غونډه څنګه ژوندۍ ساتلی شي که نه. دا غونډه په یعنې ډېر کله ډېر ښه شاعران هم یوې غونډې ته راغلي وي،
ډېر ښه مخاطبین هم وي، خو ویان داسې وي چې هغه د غونډې ټول خوند لاهو کړي که نه. طبعا په غونډه کې ځینې داسې مسایل رامنځته کېږي چې هغه د ویان نه خوښېږي یا د غونډه د ځینو لپاره بې خونده کوي، خو دا د ویان مسؤلیت دی چې هغه شی پرې نږدي چې ادامه پیدا کړي. یا ځینې وخت ځینې ډیالوګونه هم رامنځته کېږي، مثال په ځینو لیکچارونو کې یا مثال د خبرې ځینې کره کتنې چې کېږي، نو په هغه صورت کې په کار دا هم ده چې ویان مخکې له دې چې تا ته څوک ووایي چې دا د بند شي یا دا د داسې شی، ته خپله باید پوه شې چې دغه سړی حاشیې ته روان دی یا دغه څه چې کېږي دا ښه نه دي. نو یو څه تیاری په کار دی. اوس ما ځینې وخت لیدلی دي ځینې کسان دي هغه په هر ډول غونډو کې ویاندوی کوي. اوس یو خبري کنفرانس و که نه، هغه کې یو کس ویاندوی کوله، شعرونه یې پکې ویل. اول خو ویان ته دا هم په کار دی چې دا غونډه د څه په اړه ده که نه. اوس که غونډه مثال د مجرو صاحب په اړه وي، د ارواښاد بهاءالدین مجرو صاحب په اړه، نو ضرور نه ده چې ته د بل شاعر شعرونه پکې وایې، ته باید د هغه خبرې راواخلي، د هغه شعرونه راواخلي. یا مثال که د موږ د داستانونو په اړه غونډه لرو، ضرور نه ده چې ته په هغه کې شعر وایې، ښه ده چې ته د لنډې کیسې د داستان په اړه د ځینو لویو لیکوالو معقولې را نقل کړي یا د کتاب نه ځینې وړې داسې ښایسته جملې انتخاب کړي. خو دا په هغه صورت کې کېږي چې مثال د خبرې ته وخت ورکړې، ته هغه مطالعه کړې او ته خبر یې چې زه کومې غونډې ته ځم، څوک راځي او چاته زه مخاطب یم، څه وایم که نه. په هغه صورت کې کېدی شي چې ویاند وکولی شي یوه ښه غونډه ولري، ښه مدیریت کړي. نو دا تر ډېره په تیاري پورې تړلې خبره ده. بالکل. زه خو په خپله په یو بل باور باندې هم یم که یو څوک غواړي چې ښه ویاند شي باید ښه مطالعه ولري. ښه مطالعه له یو چا نه ښه ویناوال جوړولی شي. څوک چې مطالعه لري د هغه خبرې د ناستو خلکو د هرکلي وړ کېږي، راښکون لري، یعنی یوه نوې خبره خلکو ته کوي. نو په دې اړه باندې ستا نظر څه دی چې مطالعه پکې څومره اغېز لرلی شي د یو ویاند په ښه ویناوالۍ کې؟ ګوره سهار ځای ما مخکې مې یادونه وکړه چې سړی باید تیار لاړ شي غونډې ته که نه. اوس دا که هر ځای ته ځې که نه، مثال د خبرې کې یو څوک جګړې ته ځي او وسله ورسره نه وي که نه، نو خو طبعا هغه خو به هلته مري. یعنې زما مطلب دا نه و چې په دغه موضوع په اړه د مطالعه کړې، عمومي مطالعه خو بالکل دا خو مهمه خبره ده. ته اوس د ادبي غونډې ته چې ځې، نو ته چې څومره ډېره مطالعه لري، تا سره به کلمې ډېرې وي، تا سره به خبرې ډېرې وي که نه، ته کولی شي په اسانۍ سره هلته داسې خبرې وکړي چې هغه د ناستو کسانو لپاره جالبې وي. نو مطالعه پکې ډېره زیاته مهمه ده چې ته یو څوک وي. اوس ډېر کسان دي، ما مخکې مې یادونه وکړه چې هغه ته کلمې سمې نشي ادا کولی که نه، په ډېر مواردو کې خبرې سمې نشي کولی. اوس یو څوک غږېږي بیا دی راشي وایي د فلاني له عالمانه وینا څخه مننه کوو که نه، او هغه به هېڅ عالمانه وي نه. او اوس موږ ځینې کلیشه‌ي مسایل دي که نه، لکه دا ویاندویه کې تکرارېږي، خصوصا دا 2 بیته ویل، د شعر 2 بیته ویل ضرور نه ده. یعنې کولی شي ته مخکې مې چې یاده کړه غونډه ژوندۍ کې لږ شوخي هم پکې وکړي له ځینو کسانو سره، خو دلته د شوخۍ او د توهین ډېر نری تار دی. ویاند باید په دې هم پوه شي چې داسې نه شي مثال د دې سړي توهین وشي که نه، توهین یې وکړي غونډه کې. دا مسله هم ده چې باید ورته پام وشي. نو ضرور ده چې یو څوک مطالعه ولري، د مطالعې وال خلک چې دي هغه کولی شي ډېرې ښې خبرې وکړي. زه یو بل هغه هم لرم چې ځینې خلک د کتاب په اړه باندې وایي ځینې داسې خلک دي چې هغه باید کتاب ولولي، لګیا دي کتابونه لیکي. نو زه د ویاندویان هم ځینې به داسې وي چې دې په ځای چې دی غوږ ونیسي هغه هلته جګېږي خبرې کوي. او دوی خو بښنه غواړم دوی د نور ویاندویان لیدلي وي که نه، مثال له پلاني څخه یو نړۍ مننه کوو، بیا یو 2 شعره ووایي، بیا یو څوک راوغواړي که نه، په دې پسې نه ګرځي چې اوس مثال دغه شعر چې زه وایم او په دې شعر چې سهار صاحب راغواړم که نه، نو دا د ده سره څه لینک لري. اوس که حد اقل ته یو داسې شعر پیدا کړي چې د ده له تخلص سره یو څه اړیکه ولري، ښه ده که نه. اوس که مثال د خبرې ته محبوب الله خان راغواړي، ضرور ده چې ته د خانانو اړوند یو شعر ورته ووایي، لکه بیا د صابر صاحب بیت ته چې د خانانو به څه وایي چې خانان دي ملنګان د پښتنو خپلو کې وران دي که نه. اوس ځینې وخت یو څوک درته وایي زه شعر نه لرم که نه، یا اوس مثال داسې پېښه هم شوې ده چې یو چا ویلي چې زه شعر نه لرم که نه، زه خو اوس کیسې لیکم. بیا موږ ورته چې راځه یوه کیسه په ترنم کې ووایه که نه. نو دا خپله هغه د غونډې فضا چې دا داسې خوږه کوي، لکه داسې شوخه کوي، ښه کوي. نو دغو مسلو ته پام پکار دی، خصوصا د ادبي غونډې ډېر زیات پکار دي چې ژوندۍ وي، ښې وي او یو څه با کیفیته وي.
موږ خو اوس چې ګورو که نه دا لویې مشاعرې که دي اکثره خلک ناراضه وي خفه وي پته پکې نه لګي چې څوک میلمه ده څوک ښه شاعرې پرېښی وي که نه ډېر داسې یو څوک یې راغوښتی وي چې هغه شعارونه وایي نو ضروره چې ویان خبر وي له دې شیانو چې مثال ما ته څوک راغلي دي چاته باید وخت ورکم یا څوک مخکې کوي او څوک وروسته کوي په دغه دا ډېره مهمه خبره ده اوس په غونډه کې ښه شاعر هم راځي یا ښه لیکوال هم راځي او متوسط هم راځي او داسې یو څوک هم راځي چې هغه شعر بین وزن لري نه قافیه خو اوس که ته فرضاً اول ښه شاعران ټول راغواړي هغه پرې د اخر کې غونډه خسته کنه کوي که اول کې هغه راغواړي ټول بیا اخر کې نو د اوله ته غونډه خرابوي نو په کار ده چې دغه خلک داسې په قاچاقي ډول د دغو ښو شاعرانو د ښو لیکوالو په منځ کې تېر کړي چې غونډه خسته کنه نه شي مثال کې او د خلک هم خفه نه شي کله کله داسې کېږي تاسو د شعر خبره وکړه چې دغه کس د ذوق مطابق یو شی به وایي بیا به کس راغواړي کله کله دام ترېنه ګډوډ سي اسد لالا خپلو خاطرو کې د پېښور یادونو کې یوه خاطره لیکلې وه د شیرشاه ترخوي صاحب نو هغه ویلې چې کوم مشر لیکوال له حج نه راغلی و نو د ده مجله به چاپ کېدله مجلې نوم یې لیکلی و زما له یاده وتلی نو د ده عکس یې په مجلې په پوښ باندې خپور کړی و سره لیکلي و چې د کعبې په بزرګۍ کې هېڅ شک نشته دا خبره ده که نه چې لکه ځینې شیان ته پام پکار وي که نه دا ویاندوی څه کوډ یو جادونه ده زه خپله چې راغلی یم زه یوه خاطره تاسو سره شریکه کړم که نه لوګر کې سنځلګل مشاعره او په لومړي ځل ما شعر پکې وایي نو دا بیا د اف ام راډیوګانو لایف خپروله نو دلته بیا ما چې زه چې سټیج ته لاړم ځان ته فکر شو د پښې مې داسې رېږدېدلې لاسونه مې رېږدېدل حتی د غږ مې ژړغونی سوی و که نه نو بیا هغه کلیوالو اورېدلې او بیا یې ورته ویل د خپل شعر سره د ژړل ولې ولولا شعر ډېر د تراژیدیک و خفه یې کړلم که نه نو زه داسې یو څوک وم چې ډېر زیات بې جرأته وم خو یعنې ښه ویندوي او هنر دې زده کېدلی شي بلکل زده کېدی شي کوډ یو جادونه دي که نه دا څه داسې د فلسفي کتابونو لوستل هم ورته پکار نه دي صرف دا ده چې ته د همغې برخې مطالعه ولرې هر غونډې ته چې ځې هرې مشاعرې ته چې ځې یو څه باخبره وي یو څه فعال وي وګرځې که نه مثال یو څوک ناوخته راځي نه پېژنې ضرور ده چې ته دغه پوښتنه وکړې چې ته څوک یې که نه څه وایې نو دغه چې رامخکې کې وخت ورکړي نو اکثره وخت یو څوک راځي هلته غلی ناست وي بیا ویان دې پوښتنه ونه کړي بیا هغه خفه وي بیا چې راشي یو اوږده لیکنه فیسبوک کې پسې کړی چې والان دې خلکو ظلم ادبي غونډو کې خو دا خفګانونه هم ډېر زیات کېږي که نه حتی په نمبر کې پېښېږي چې پلانکی ما نه مخکې کړو پلانکی وروسته کړ دا کیسې هم شته دي دې شیانو ته پام پکار دی خو خیر یو څه له دواړو اړخو یو د غونډې د ښه کولو لپاره یو هڅه پکار ده بیا تاسو چې یاده کړه څه باید ګډونوال له ځینو خبرونه تېر شي او څه دا ویان د غونډې لږ ښه شي داسې دا که نه چې اوس که ځینې وخت څوک پاتې کېږي له شعر نه وایي که نه نو خو خیر هغوی دې هم نه خفه کېږي که نه لکه نورې غونډې کېږي نورې کېږي اکثره وخت ځینې کسان ډېر جدي عکس العمل ښیي که نه فکر کوي چې والا ما سره یو څوک دښمني کوي که نه او تا به هغه ډېر کم لیدلی خو غونډه به داسې وي چې ته به نور وخت نه لرې همدومره وخت به ټاکل شوی چې دومره وخت کې باید خلاصه شي ځینې وخت که نه اوس زه یوه یادونه کوم یو ورځ مې د یوې نجلۍ سره په یوه غونډه کې ویندوی کوله نو یو کس راغی هغه چې کله سټیج ته پورته شو بېرته په دې غونډې نقد وکړه که نه نو دا ما ته وایي چې زه خو دا نه پرېږدم زه دله خبرې کوم نو ما ورته ویل نه دا خو د حق دی چې نقد کې غونډه که نه خپلې خبرې وکړي نو دا چې پورته شوه هغه ته یې داسې ستغې خبرې وکړې که نه نو ویان ته دا هم پکار دی چې ډېره حوصله ولري یو څوک به په تام نیوکه کوي په غونډه کې که نه نو ضرور نه ده چې بیا ته ورته غوسه شي او هغه ته پیغورونه وکړي که نه ډېر دغسې پېښې هم شوي دي په غونډو کې چې وایي راځه بیا به سره ګورم او تا که نه مونږ شاعران او لیکوالان خلک دي نو د هغو خبره باید تر دغه سرحده ونه رسېږي یعنې عموما دا ویندویي چې دا داسې یو هنر دی چې زده کېدلی شي بلکل زده کېدلی شي ښه مطالعه ته نه غواړي او لږ حوصله درنه غواړي یو څه په متفاوت ډول باید وکړي سړی که نه کاپي دې نه کوي اوس موږ خو دا خبرونه هم چې وایو هغه ځینې حتی خپل غږ ورته بدلوي غټوي که نه په هېڅ شي کې تقلید نه دی پکار صحیح د هغو خلک وګوره خو ته خپله هم کوشش وکړه یو خپل سټایل پکې راوباسه یعنې په متفاوت ډول یې وکړه اوس ما د بهیر راپورونه مو لیکل که نه ما هېچا یاد هم نه کړل بیا ما چې ویندوی وکړله که نه نو هغه بیا خلکو یاده کړه زه به د بهیر غونډو ته چې تللم مثال زه په دې نیت راغلی وم چې شعر لیکم او لنډه کیسه او هلته مې بل شی زده کړو پکې بیا خلکو به دا مرکې هم چې راسره کړې وم د ویندوی په اړه به وایي چې ته راسره وغږېږه چې نن هم په دې اړه وغږېدو که نه
نو ښه ده چې موږ ډېر ویاندویان ولرو او تکړه ویاندویان ولرو، هغه کولی شي په ځان کار وکړي، خواري وکړي، هر څه ښه کېدای شي. مثلا یو څوک وغواړي چې ښه ویندوی شي، یوه ګټه بې دا هم وي چې دی بیا اړ کېږي چې ښه مطالعه وکړي، ښه مطالعه دی هم وکړي. ګټه کړې ده. بلکل. نو ډېره زیاته مننه هیواد صاحب، خوشحاله شوم چې ملګرو سره هم دا دومره ښې غوره خبرې شریکې کړلې. بیا به هم که خیري خبرې سره کوو. زه به مننه وکړم د هغو ملګرو که موږ یې تر اخره لیدلي یو، ځکه اوس زمانه کې خلک ډېر مصروف دي. نو نه ګوري انشاءالله ستاسې خبرې خو اوري، خلک زده کړه ترې نه کوي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ملګرو له هیواد صاحب سره به بیا هم غږیږو. دی هم یو یوټیوب چینل لري، زه به د یوټیوب چینل لینک تاسو ته واچوم، تاسې کولی شئ د ده یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، خوند ترې نه واخلئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. ژوند خوشحاله اوسئ.